بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ دہر مکی سورت دے یو در شایتنا دور کو گانی ترتیباً شپگاویم بعد سورت القیامہ نزولاً اتنویم دے پست سورت رحماننا اول آیات کی دی نمرہ غلے حل اتا علی الانسان حین من الدہر دارنگی دی اول نم دے سورت الانسان د انسان لفظم په د اول آیات کې راغلی دارنګه بل نوم یې د امشاج رست را روان دي په د دویم آیات کې دا لفظ راغلی بل نوم یې هل اتا علی الانسان د دام په اول آیات کې راغلی قاسمی دا څلور وانه نمونه ذکر کړی دي دعوه د دې سورۃ د دې سورۃ دعوه دا اثبات قیامت په تمثيل سره څنګه اول آیات کې وایي چې په انسان د څه واخ راغلی چې دا هیڅ مذکور نو الله پیدا کړبت مکه صورت کې اثبات قیامت لپاره شواهد پیش کړیو نو دلی ولا مثال پیش کړ مکه مینس کې صداقت قرآن او د 14 آیات نه دلی د دریش آیات نه دی مکه بشارت مختصر او دویش دریش کې دلی تفصیلی ده د 15 نه خلاصه د دې سورات غټ خبرې ودی اول آیات کې مثال او بیا د دې نه بعد تخفیف د څلورم آیات کې بشارت ته درېم خبره د 15 آیات نه تفصیلی څلورم ترغیب د قران ته په دریش او نایش کې 15 تسلی د پسلی رښتم آیات کې شپږم 15 آیات کې مسله د توحید دا او د 20 آیات نه زجر په مینې د دنیا ده دا صورت ممتاز دی او د انسان اول پیدایشی ذکر کړي الله تعالی الانسان حین من الدهر دارنګي ګڼ صفات ته مؤمنان تیار کړي بیان کړي ان الابرار یشربون د دې زینا دارنګي د دو چینو ذکر دی یو کافور 15 آیات کې مزاجها کافورا او بل سلسبیل اتلسم آیات کې او درشم آیات کې وایي چې هر شی په مشیت باری تعالی دی حل په معنا د قد دی او دا غنو مفسرین ویلي اتفاق دی په دې چې حل دل په معنا د قد دی یقینا راغلی په انسان آدم علی السلام ته مراد دی او یا جنس انسان یو ځاحین وخت زمانه نه چې نو یو شی ذکر کړي شوی شی وو خو مذکور نه په د سیشی شو د قید شو او د مقاید نه ده وو یعنی روح وا یا قلبته وو خو یادولې بنشنو الله پیدا کړ یقینا من پیدا کړی د انسان د نطفه نامشا چې ګډه وډه ده اخلاق معنی ابو سعود کړي د ماده او د نارینا امتحان کو پد نګر سعود لراوریدون کې اولیدون کې قنان من خودلې د تعالی یا شکرستون کې د یا نا شکر تخفیف من تیار کړه کافرانو د پاره سلاسل زنجیرونه واغلالا توقنا وسعیرا سزون کې ور د ابرارو د پاره بشارت ذکر کړي او د کافر چینی ذکر دی ابرار سورہ عمران اصل 93 کی ترشیو وتوفنا مال ابرار مال ته د مداری حواله در کړیو چابرال متمسکون به سنت دي نیکان سکی بد جامونو د شراب نه چا میزش مزاج هغه خلط او میزش د کافر نه دا یو چینه د اسکل بکې په دې بندگان د الله چلای بدی چینه لرا تبجیرا پچلولو دا الله د بندگانو صفات یو عباد الله دیم یوفون بالنظر دریم یخافون سولورم یطعمون الطعام پنځم نطعمکم لوجه الله شپږم نخاف من ربنا دا صفات شو نو به ولا مرتبه د دغه ورځ د شر نه به بچ کیو تازگی او خوش سرور باولور کی دعا باغون او حریر باولور کی دا سرورات څلور او دا بما صبرو څلور او سرور درې او تکیا بیوالی وی 15 نور او زمحریر به کې نه نشپاک سوري به نږدې و میوه به تابعات لوکي ود په ګرځول شي نه اس کوله و پیشي جامونه د شراب لاس او دارنګي وای تو پالهیم دا ګن جزاګانې ولا ذکر کړلې
یقینا نیکانس کی بد جامنو د شرابنا چا میزشه کافور یو چینا داس کل بکی پدے بندگان دا اللہ چلئی بدے لرا تفجیرا پشلولو چپراواله کئی په نظرونو باندې د نظرونو نه مراد د الله ټول حکمونه دي عام دی چې کم پسان د واجب کړي یا په الله واجب کړي ټول طاعت الله او یریږي د ورځې نه چې شری مستطیرا خریدون کې دی چا د قیامت ورځ ده ور کوي طعام سره د مینې د طعام نه مسکین ته یتیم ته قیدی ته هی ضمیر طعام ته دی دویمه معنا سره د مینې د الله نه دریم سره د مینې د طعام نه او یاد ورکولو نه دی طعام او وی یقولون وی په زبان حال و یا په زبان قال من ډوډۍ در کو تاسو لا د پاره د رضا د الله نو غواړو رستاسو نه جزان بدلا ولا شکر او نه شکر استل شهید اذان مولانا خان باچا رحمه الله بویل الیک سلیک دنه نه غواړو منګی ریګو درا وخت بلند سورات ابوسا چې تروا دا ډیره تروا دا پس بچ بکی دی لر الله د شر د غورزی نه ملاو بشی کی دی سره نظرات تازگی او خوشحالی په طلب اور کی دی تو سبب د صبر دی باغونه اور خام جامع بیری خمی تا کیا به والی پدې پتختونو سره کا بیا درش کې تیر شیو نو وای نږدې کې نور او نه یخنی نږدې وای په دې سوري د دې تابې شی وای قطوب وا میوه د دې تذلیلا پتا بداري چورلوله وشي په دې بیانیا لوخي د سپینو واقاب کوبنا چی بد شیشونو شیشه بد سپینو زری نو سوال راځي شیشه خو د زرو نه نو شیشه ورته ویلا په چمک کې په صفائی کې او دغه چې د سپین زره ورته ویل پران کې نو سپینی شیشه وای او صفا وای د شیشو پسانی اندازه کړي وای دی لرا په اندازا کوله وسکی بدی پدې کې وای سقاونس کوله وشي پدی پدې کې جامونه د شراب چامیزش به زنجبیلا سندي دا بل چینا شو مخکی کافور عینن چینا دا پیها په جنت کې مسما کوله شي نامدار کړي شوی دا سلسبیلا په چلی دن کې یو نمی سلسبیل او بل زنجبیل چلی بفدی ولدان الکان مخلدون همیشه وای ځوانان د خدمت لپاره کله چې ویني خیال به پکې لولو ان د مرغلرو منصورا خورو ورو داسې خستا او تکړه ځوانان وای وزار تکله چې نظر وا چې سم هنالکا مکانیه ده د غزه کې نو بین نعمتونه او باچالیا علی اون د پاسه نجامی درې خمشنی وایستابرق د پیړو اوغستول بشدیتا اساور بنگړي من پیزا د سپینو سرونه دا صل د لسم نعمت شو او سکایب په دې رب د دې او په پاک دا صل لسم ان هاذا کان لکم جزاء استاس د پاره بدلا استاس سای مشکورا قبول کړي شوی دا پنځلس نعمتونه ول ذکر کړو دیول ساعت نواله د دوی شاعت پورې صداقت قرآن قینان منگراله گله تا قرآن تنزیلا پنازله دو تسلی صبر کوا د پاره د فیصله در خپل او تابعداری مکوا د خلکو نه د ګناګار یاد نه شکر سال راځي د سی ویلی چا سیمن د ګناګار او کفور او د ناشکر تابعدار ولی راوړو یو جواب داده او په معنا د وو دی دیم جواب ادا ده چې دې کې مبالغه ده کده سی ویلی چې تابعداري مکو د خلکو د ګناګار او د کفور یعنی د دوړې مکو نو دیو کدی وکړه خیر دی نو چاوي راوړو نه یاد دې نور وخت چې تا تابعداري تزلو شي کې دې چې زه دې نه منع کړم دې نه منع کړم نو مبالغه رااله دعوت توحید یادوا نو در خپل سحر او مازیګر سار منشو مازیګر ماسپخیم اصیل مازیګر دی کې ماسپخیمو مازیګر داخل شو او د شپې نه سجده کوله هو الله تا ما خستن او ما خام او تسبیح ولوایا لیلن طویلا پشپوک دو کې تهجد دا خلق مینا ساتي د تلوار ګرندې دنیا سپری کې د روز تورز درنه مونږ پیدا کړی دی لره مضبوط کړی دی اسره هم تا
پیدائش دی کله چې وغواړو بدل وکړو مثالونه د دې تبدیلا په بدلولو دا آیاتونه تذکرات د نصیحت والا دي مدثر کې تیر شیو د چا چې خو کوي دي نصیرا خپل تلار او دا د صورت بل امتیاز تاسو اراده نشئ کولای مگر دا چې اراده وکي الله په یو د حکمت والا نباسي چاله چې رضا وشي په خپل رحمت کې په تخفیف صورت خلاص کو ظالمان تیار کړي الله دی لرا عذاب دردناک